د افغانستان د سوداګرۍ وزارت چارواکي او یو شمیر افغان سوداګر په دې باور دي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري تر بل هر وخت ښې مرحلې ته رسیدلې ده. د سوداګرۍ وزارت مرستیال مزمل شینواری پاکستان ته د جمهور رئیس اشرف غني سفر د سوداګرۍ په برخه کې کامیاب سفر وباله او ویل په دې سفر کې لاسلیک شوي تړونونه بعد د سوداګرۍ په برخه کې اسانتیاوې رامنځته کړي. ښاغلي شینواری د دوشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل افغان سوداګر ډیر وخت په پاکستان کې له دوه چلن سره مخامخ وو، خو په دې سفر کې پریکړه وشوه چې د افغان سوداګرو دا ستونزې باید له منځه ولاړې شي. فیصله به یې شوه پریکړه داسې شوې چې هر هغه څه چې په پاکستاني سوداګر باندې چارجیږي په هماغه اندازه له افغان سوداګر څخه هم واخیستل شي. کله چې د پاکستاني سوداګر مال سکین کیږي زر پاکستاني کلدارې ورکوي، خو هغه مال چې افغانستان ته راځي د هغې بیا 15 ډالره کیږي. اوس له تیرې ورځې راهیسې څخه باید کوم مال چې افغانستان ته راځي د هغې نه هم زر پاکستاني کلدارې واخیستل شي. ښاغلی شینواری وایي له دې سره به د ترانزیت قیمت راټیټ شي او دا کار به د بیو له راټیټېدو سره مرسته وکړي. نوموړی وایي پاکستان حاضر شو چې افغان سوداګرو ته 1 کلنې ویزې صادرې کړي او د افغان سوداګرو موټرو ته د پاکستان هر بندر ته د تللو اجازه ورکړي. نوموړی وایي د چټکې سوداګرۍ په خاطر به له دې وروسته د دواړو خواو ګمرکات د اونۍ 7 ورځې کار کوي او د سوداګرۍ د مسؤلیت لپاره پریکړه وشوه چې ټول ګمرکات کم. د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري چې وخت نه وخت د سیاستونو قرباني شوي، اوس یې ښې کېدو ته هیلې دومره لوړې شوي چې سوداګري په تیرو 4 کلونو کې تر ټولو ښه مرحله بولي. دا په داسې حال کې ده چې جمهور رئیس اشرف غني د سوداګرۍ او صنایعو وزارت څخه غوښتي چې پاکستان ته د هغې د سفر په ترڅ کې د سوداګرۍ په برخه کې د شوو تړونونو د 1 میاشتې له پوره کېدو سره د هغې د عملي کېدو راپور ولسمشرۍ ماڼۍ ته وسپاري. خو دا چې د افغانستان له لوري جدیت او د چارواکو په وینا د پاکستان نوي روحیه به څومره وکولی شي د افغان سوداګرو د کلونو ستونزې حل کړي، هغه سوال دی چې شاید 1 میاشت وروسته په خپله حکومتي چارواکي ځواب ووایي.